د سوات سيدو شريف میډیکل کالج د کوونکي وایي چې هر کال دوی د خوشحالۍ منځلو دغه میلې ته په انتظار وي ځکه چې میله کې خوراکي سټالونه وي د لوبو موقع وي او د ګپو شپو لګولو خوندونه وي د طبي کالج معلوماتو تر مخه دغه میله کې د کالج 500 څخه زیات هغه زده کوونکي چې د خېبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو څخه زده کړو ته ورغلي برخه اخلي میله کې ګډون کوونکي وایي نننۍ ورځ فن فیر چې دی د زموږ سټوډنټس لپاره ډېر زیات میموریبل مومنټس دي په دې وجه باندې چې لکه موږ میډیکل سټوډنټس لایف ډېر زیات ټف وي ایوری ټایم بس سبق او ایګزامز او هر سره نو لکه دا چې دا آؤټسایډرز پکې راشي خلک د یو بل سره ملاو شي کور نه خلک راشي کزنز راشي دا فن فیر ارینج شوی دی دې کې ته موږ د انټریکشن موقع ملاویږي او خپل مطلب دلته ډېر خلک دي چاله کوونکي په خیره ورسي نو هغو څیزونه جوړ کړي او بس دا یو ایونټس پکار دي هر کالج کې که نه نو ډېر ښه ایونټ دی موږ دپاره زده کوونکي وایي چې نندارتون کې ټول سټالونه دوی په خپله لګوي مقصد یې نوي راغلي ملګرو ته هرکلی هم ویل وي دغه هلې ځلې د کالج ټول زده کوونکي یو بل سره اشنا کي د پښتنو کلتوري حجرې سټال لګونکی زاهد اقبال وایي په دې کې موږ پښتون کلچر را ژوندی کړی دی صحیح شو په دې کې کم ټوپک او د ټنګ ټکور رباب دا ټول چې دي که موږ ټول دلته په دې کې لګولي دي خلک راځي خپل پخوانی دسته کوم پګړي چې د هغوی ورته په سره وو هغې سره موږ پښتون کلچر را سره ژوندی کوو نندارتون ته د کالج استادان هم ورځي او زده کوونکو لخوا لګولی شوي سټالونه ګوري د نفسیاتو استاد ډاکټر عمران وایي چې دغه هلې ځلې زده کوونکو لپاره ګټورې وي زیات تر خلکو خیال دا وي چې بس میډیکل سټوډنټس یې یا صرف د ساینټیفک نالج سره تعلق ساتي عام ژوند سره یې دونه تعلق نه وي حالانکې تاسو دا رنګینیانې ګورئ ډېر بهترین دغه انتظامات یې کړي دي او دا ډېر په لیمیټډ ریسورسز کې سټوډنټس په خپل دغه باندې لږ ډېر سه ایډمنسټریشن خو کوشش بهرحال دا وي چې د دې سټډیز سره سره د دې نور هم ګروت کېږي د دې نه موږ ډېر ښه انسانان جوړ کړو د سيدو میډیکل کالج د طب زده کوونکي وایي چې داسې هلې ځلې دوی د زده کړو لپاره یو ځل بیا تازه کړي او دغه هلې ځلې د ژوند په یو څو یادګاري ساعتونو کې شامل وي نیاز احمد خان مشال راډیو سوات